نو بچی خو چې نیازبین مال ډیری نو دا نیازبین بچی بیا لږ رواني دی لګیا شو او رواني شروع کړل او مال به وړو او په یارانو دوستانو په ګناهونو به خرچ کاو لوپر شو دی مور به ورته ژړلې بچې ما او ستا پلار خو ستا دپاره ډېره لویه قرباني کړې بچې ته خبره چې د واده شپې ته د خلکو څونه تلواري او ستا پلار د واده شپه څه کې څلوېښت ورځې خپل خواهش قربان کړ او ما باندې سپوره ډوډۍ خوړېدل څلوېښت ورځې سپوره ډوډۍ به مې خوړه د پلار مې امیر و بادشاه و هغه هر څه مې قربان کړل دې دپاره چې موږ له خدای ستا غوندې زوی راکړي او هغه باندې موږ د پیغمبر مبارک حدیث زده کړو نو بچې دلته څه کوې نصیحت کوه خو نصیحت وي په عاشقان وسر نه لوپر دی لوپر پلار مینت مور مینت چې بچې تا له موږ ډېرې خوارۍ کړي دعاګانې مې غوښتې دي خو عبدالله لوپر دی اوس خدای چې چاته هدایت کړي نو داسې یو شپه یو جینۍ و زناکار هغې سره یې سنېټه کېښوده وی ماله به راځې وی ښه دونه پیسې به در کړم ډېره ښه دی ورته ټوله شپه ورته د سپومۍ په رڼا تېره کړه خو جینۍ رانله ډېر زیات پریشانه دی چې خدای ماسخوتن نه پېشمنې شو د هغه جینۍ په انتظار یې اوسه پورې رانله زړه کې یو سوچ راغی وی الله که دا دونه انتظار مې تا له کړی و چې تا به راسره څه یو ډمې د زناکارې له مې شپه په ولاړه تېره کړه دا مې تا له په ولاړه تېره کړې دا ما څه غلطي وکړه څه کوم او د موره نصیحت ورته رامخکې شو د پلار هغه نصیحت ورته رامخکې شو خدای پاکه دا خو لویه شپه ما په ولاړه تېره کړه د سپومۍ رڼا ته هغه ډمې زناکارې د خاطره خو رانله الله که دې په دې لږ وخت مې تا ته په ولاړه تېر کړی و ته به سوله خوشحاله وي بس راغی لکې توبه ویسه چې بس نن نه پس به زه نوره ګناه نه کوم پلار مور چې څه وایي ابه کوم او چې څنګه راغی اوده شو نو یو ناشنا خوب یې مولیده یو باغ کې ملاستې ما او یو مرغۍ ده په هغه باغ کې اوس خوب ویني د یو څانګې نه کله یو ته ټوپ وایي کله بلې ته ټوپ وایي دې مرغۍ د قرآن شریف تلاوت شروع مرغۍ څه وایي الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله مسلمان لله هغه وخت نه دی راغلی چې د خدای د یاد د وجې نه د په زړه کې یره پیدا شي مسلمان به لا خدای کله یادوي دی به د خدای نه کله یریږي دی به د خدای ذکر کله کوي وایي چې د مرغۍ به مې دا خبره واورېده د آیت ته وایي بس زړه مې اور واغی چې دا خو ما ته دی وروله راغې صیبه او پلار ته وایي بابا مال راکه تجارت شروع کړو ای بچې ته خو موږ د رسول الله مبارک حدیثو له غوښتې ای بس پیسې راکه تجارت شروع کوم زبا بچې تجارت ته ښه دی خو چې لوپری نه خو خلاص شوې که نه ګندګیری نه خو خلاص شوې ناروا نه خو خلاص شوې پیسې ولا پلار ورکړې زه بچې تجارت وکړه خیر دی مونږ خو بل څه له غوښتې و تجارت وکړه لوپری نه خلاص شوې لاړ په مروه کې په کوفه کې په بصره کې مکې ته مکرمې ته او څه تجارت کوي د علم تجارت یې شروع خو پلار یې پوه نه کړ او یو ډېره عجیبه خبره درته وکړم یو استاز دی په مروه کې د هغه مجلس ته لاړ حدیث ته زده کوي یا حدیث ته زده کوي او هغه استاد نه شاګردان خواره شو نو عبدالله ابن مبارک هغه استاز پسې په ګرمۍ کې را روان دی نور دی د بره نه ګرمي ده او د خدای شان ده چې په دوی دواړو ریاض ده مکمل نور دی خلق په نور خلقیږي او په دې استاد او په دې عبدالله ابن مبارک اوریاض د اوریاض د پاسه سورې دی پې نو عبدالله ابن مبارک ما سوچو چې د ما د استاد ډېر برکتي دی ګوره په ده اوریاض د سورې دی او د ده له برکته زه م ورسره خوا کې روان په ما هم سورې او د استاد مې هم دا خیال و چې د اوریاض زما دپاره جوړ خدای را لېږلې ده نو چې څه من دې لاړو نو بیا زما د ده لارې جدا کېدې استاد یې په داسې لار ته زه په دې وایي چې هغه خوا شو د دې خو اوریاض ما پسې را روانه شو استاد پنور پاتې شو استاد را منډې کړې بچې ما خو که د اوریاض ما سره ځي دا سورې په ما دی دا خو تا باندې روان دی هله ما ته هغه عمل وښایه چې څه عمل دی کړی چا به دا عمل ما ته وښایه زه خو د رسول الله مبارک حدیثو کې لګیم ته مې شاګرد دی ما ته هغه عمل وښایه وی استاد جي د ما خو هېڅ عمل نشته وی نه څه به وی دقه یو عمل مې دی چې بېګا مې په سچه الله ته توبه ایستې ده په سچه توبه وباسې هغه ټول لوپري او هغه ټول ګناهونه هغه الله معاف کړل وړه کې مې دا سوچ وکړه چې پروردګاره یو ډمې ته مې ټوله شپه په ولاړه تېره کړه ربه که دا مې تا ته په ولاړه تېره کړې وي پروردګاره څه ښه د دې وجه
لاړ وګرځېد اوس ډېره موده پس راغی کور ته او چې راغی نو اوښان بار دي او د پاسې پې تارپالونه چوړي دي پلار ورته تر غاړه وته او کور ته اوښان دننه کړل پلار خوشحاله و چې بچي مې جوړ ګټه ډېره کړې ده وی بچې څنګه تجارت دې څنګه و وی بابا دا ټول ګټه ده دا چې اوښانو څه بار دي که نه دا ټوله ګټه دونه ګټه مې کړې ده او بچې شکر چې تا نه خدای سړی جوړ کړه چې تارپالونه یې لرې کړل د اوښانو نه څه کوزوي د دین کتابونه کوزوي کټونه کور د کتابونو ډک دی بچې دا دې څه د تجارت دې د کتابونو کړی دی کتابونه دې واخیستل نه بابا تجارت مې د محمد مصطفی د احادیثو کړی صلی الله علیه وسلم لاړم زده مې کړل حدیث مې زده کړل بیبی او بابا چې څه له غوښتې وم په هغه ارمان خدای د هغوی پوره کړ وګرځېدم مکه مدینه یمن شام کوفه بصره او د رسول الله مبارک حدیث مې زده کړل او مړل پلار ډېر خوشحاله دی 10000 اشرفۍ وله راوویستې وی بچې که د تجارت کې د کمي وي دا پیسې وله پوره کړه لاړ بیا وګرځېد خدای د هغه نه څوک جوړ کړل عبدالله ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث یا و دا بادشاهی زمون حضرت عمر امیر المؤمنین و حضرت ابوبکر امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنهما بادشاہ او یو دا حدیث و امیر المؤمنین بادشاہ دا ځان له یو خبره ده د حدیثو بادشاه ته خدای جوړ په امیر المؤمنین لویه حلقه د درس به وه لویه حلقه او د دنیا خلق به ورته ناستو او د رسول الله مبارک حدیث پرېښودل او لوی اکابر د عبدالله ابن مبارک شاګردی کې راځي زمونږ امام بخاري امام ترمذي امام نسائی امام ابو داود چې دا موږ د احادیثو کتابونه څومره وایو دا ټول د عبدالله ابن عمر مبارک په شاګردانو کې دا دومره مرتبه خدای پاک ورکړه او ډېر سخي سړی هم دی بیا مال والا خدای ورکه امین امانتګر دی مال والا خدای ورکه مروه ته را روان دی د هارون الرشید لور د څوک وي وینځه څوک وي لور په بامبره ولاړه ده او دنیا راوته د پلارو کوڅو کې هغه د هارون الرشید لور تپوس وکړه وی دا خلک سره راوته جلسه جلوس ته څه دی وی دا عبدالله ابن مبارک را روان دی د هغې استقبال کوي خلک وی هذا هو الملک لا ملک هارون وی بادشاہ دیتا وی هارون الرشید بادشاہ نه دی وی هغه له خلق د پولیس او د فوج په زور راځي د له خلق په زړه را روان دی هغه د خلکو باندې حکومت کوي خو د پولیس د فوج په زور دی د خلکو په زړونو لګیا دی حکومت کوي حج ته چې به ته که نو اعلان به وکړو وی چې څومره غریبانان دي مسکینان دي دا به خیراتي بوځمه خیراتي به خلک حج له بوته پیسې مخکې به ورته غږ نه کړو پیسې به یې واخیستې چې حج به وکړو بیا به ته خپلې پیسې واپس کړې یو ځل روان دی حج نوکر ورسره دی په دې لاره کې یو ماشومه جینۍ ده هغه راله یو مرغۍ راوچته کړه مرداره مرغۍ راوچته یې کړه عبدالله مبارک ورغی بچې په دا مرغۍ څه کوې لوبې پې کوې وی نه وی په دې څه کوې وی دا کور ته وړم دا پخه و ته خو مرداره مرغۍ ده وی پلار مې مړ دی یو مور مې د مونږ یتیمانان یو څو ورځو نه لوږې نارې تېرېږي نن مې مور وی بچې ورشئ ته مردار څو ګوره راوړه دا ماشومان خو به دې پې ښوروا وله وکړم ماړه به کړم ماشومان درونه وي زه پکې مشره یم خوراک درک نه لګي خپل سیکرټري ته وی دلته راشه وی واپس د مروې پورې زموږ د کوره پورې څونه پیسې لګي وی دومره وی چاته غږ مه کوه باقي پیسې راکړه قافلې والا ته وی سخت کال زه معذور یم حج نه نه ځم تاسو ځئ او دې د حج نه پاتې شو د حج هغه غونډې پیسې راواخېستې صرف د کور د تلو کرې ته ځان راکړه او ټولې هغه ماشومې له ورکړې زه بچې دا دې مور له ورکړه دا ستا او ستا د بچو زه خال به حج نه کوو ډېر هم کړي دي که په دغه شپه د عرفات په شپه یو سړی دی یو حاجي خوب ویني د عرفات په ورځ د مزدلفې په شپه خوب ویني چې لوی میدان د حساب کتاب لګېدلی دی او رب العالمین ته فرشتې پیش کوي چې دا دومره خلق حج راغلی دی دا دومره دنیا یو ځای بل دی نه رب ذوالجلال وی د دې ټولو حج څه کال نه قبلېږي سور نشان مې پراخ کړه دا ختم نه قبلو بس فرشتې غوږ نشي کولی چې ولې نه قبلېږي نه نه د دوی نومونه روان کړه ټولو دا حج کال نه دی قبول لږ ساعت بس رب العالمین اعلان وکړو وی یاره زه قبلو مې وله د یو کس د بخه چې هغه سخت کال راغلی نه دی په خپله خو د هغه د مخه د دې ټولو حج مې قبول کړو هغه څوک دی عبدالله ابن مبارک پلار امینو خیانتګر نو تګیجن نو امانتګرو
الله ولا بچی کوم ملغلره ورکړه مال دولت لور بادشاهي هر څه ولا خدای پاک ورکړه زموږ د خدای باندې یقین کمزور دی مونږ وایو که دا پردی جیب هم اونو بیګاله به نار مروز که دا سودا سلف کې هم دوکه ونه کړه مونږ بچي به د لوږې مړه شي مونږ به د لوږې مړه شو د تیلو په پمپ کې غلاکۍ ګور ټول نه یادوم الحمدلله نیکان هم شته نیکان دکانداران هم شته نیکان نوکر پیش هم شته صالحان هم شته دیندار هم شته ټول نه یادوم بعضې تله التم تله لګېدلې ده کم درته چې څوک پکې پوره مچه دا ټولې دوکې داکې دا روانې دي یو ټیکهدار چې هغه ښه شی نه لګوي په سړک کې په روډ کې دام خیانتګر دی میټیریل خراب لګوي دام خیانتګر دی او که یو دیاړي مار دی دیاړي مار چې هغه خپله دیاړي کوي د روزمره 500 روپۍ ګټي او دیم ډیوټي سم نه کوي دام خیانتګر او که یو ګیل کار لګیا دی او دی په 100 روپۍ روز خپل کار کوي او دی پکې ټګي کوي دام دی یو خبره نه ده دا خیانت څه ورکوټې خبره نه ده امانت سره کوټې خبره نه ده دا لوی سیند لري ډېر خلک په ایمان کې خیانت کوي هغه کافر دی دا ایمان نه وته لا ایمان لمن لا امانت له ایمان کې وقایدو کې خیانت کوي الله یو غني صرف په خوله په عمل کې د خدای سره شریک پیدا کوي باران د خدای نه غواړي بچی د زیارت نه غواړي د ایمان کې ټګي شو رزق د زیارت نه غواړي د ایمان کې ټګي شو روغ صحت د بابا نه غواړي د ایمان کې ټګي شو دا ډېر خطرناک ټګي دی یو سرکاري ملازم دی بابو دی افسر دی یو چپړاسي ولې نه دی وزیر اعلی وزیر اعظم ولې نه دی د دې په سر یو ذمہداري پرته ده که دغه ذمہداري کې د معمولی زیاتې کمې ونه که د خیانت وکړه دا خاین دی ډیوټي په سمه نه کوي په ټیم نه ځي رستو دي د وخت نه مخکې چوټي کوي د باندې ذمہداري دا ده چې دی به په ټیم ډیوټۍ لځي او په ټیم به ډیوټۍ ختموي او که د دغه ذمېدارو ذموارو کې کوتاهي وکړه دې ته خیانت وایي د دین او ایمان کمزوری رسول الله مبارک فرمایي په دا ذمہداري ده چې ته به سکول کې ماشومانو ته سبق ښیې تنخوا بالې او دې ځان خلاصوي په کرسۍ ناستې اخبار ګوري گپ شپ لګي دغه پردو بچو ته د خپل بچی په نظر نه ګوري دا د په ذمہدارۍ کې خیانت وکړه د ایمان کمزوری شو یو سړی دی چې هغه دکاندار دی د دا ذمہداري ده چې ما دله کمې پیسې ورکړې د هغې شی به راکړې وزن کې به مې نه وایي پوره به راکړې او 1 نمبر شی غواړم ابه راکړي 2 نمبر به نه راکړي او که د وزن کې ووالم او یې د 1 نمبر په ځای 2 نمبر څه کې 3 نمبر راکړه 2 نمبر راکړه د خیانت وکړه لا ایمان لمن لا امانت له د ایمان لاړ ختم د ایمان چې کومه مضبوطه دایره ده او د ایمان کوم لوی چارپیچل دی او قلا ده هغې قلا نه د ځان وایسته دا نه چې دی کافر شو خو د ایمان ثمرات د ایمان میوې د ایمان خوشحالی چې په قبر کې او په آخرت کې ملاویږي د هغې نه محروم تباهي شو دا قرنګې زمیدار دی د سودا سلب بازار کې خرڅی ګوړه خرڅی واچو پکې رنګ کاټ ښه ډېر واچو چې سپینه شي ښایسته ښکاري واچو پکې رنګونه واچو پکې چینو بوری چینی خو بازار کې خرڅېږي زه چینی نه علم زه خو ګوړه علم دا ټول خیانت خفه کېږو به نه دا دوکه ده من غشنا دا 2 نقصانه دی وکړل من غشنا فلیس منا چا زما امتی سره ټګي وکړه زما چې کوم دایره ده د سنتو بس هغې نه سر وارویست خبره خلاصه شو چې پیغمبر وی لیس منا معنی نه دی لیس منا زه څه کوي چې زما کومه ډله د هغې نه هم نه دی نو زه پکې وردن نه کولی شم نه
نو یو خیانت شو ټګي شوه زه ګوړه علم زه چیني نه علم ته چیني ولی چې په دې پیسو حج لم ځې په دې پیسو عمرې لم ځې دا پیسې خورې او په دې ځان ته حلال خور هم وې نه 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 حلالي نه دی حلال خور نه شو رنګ کاټ ولی چې وی ما ته یو کس ما ته وی ویره مونږ ته هغه د منډې ټیکهدار وی چې اچوي منډې ټیکهدار پته ګناه کوي ته به ګناه کوي منډې ټیکهدار به په ګرانه خرڅوي که نه په رنګ بدلولو به یې خرڅوي تا لی خرڅوي په ځان لی خرڅوي ګناه به نه کوي د چا دپاره دا هم خیانت شو ټګي شوه یا سودا خرڅی لاندې دې واړې ګیر کړي بره دې پې غټې خودي ګاډۍ باندې ټماټر پراتی نیمبوان مې غشتل مې لکه تودرې ګټې دی ورته مې وي او خوشویلوی شیخ الاسلام و ګیرې د ما د ګیرې نه 15 ګزه اوږده وه خلوی شي رانجې مچول مې لکه نیمبوان مې په څو دې وي په دې مې ښه دویم ټکي مې ورسره نه دی ویلی چې مال ارزان راکړه مې واچوه نیم کیلو واچوه زر یې لاندې تله مې لاندې څه کې رینډۍ راکې په دا د خوراک کې دا خو سوبیرې دا بره وي دا لاندې او په چا خرڅوم ما ته وایي دا لاندې به په چا خرڅوم چې دا بره تاله درکم نو مې دا بره د پې غټ ولی چول ګډ وډ به دې چورې وکړ دا جواب شو لاندې په چا خرڅوم مه راوړه چې نه خرڅېږي چې څوک یې نالي مه راوړه ښه شی راوړه وی ښه بیا څوک نالي مې چې نالي بل کاروبار شروع کړه حرام کې بره غټ لاندې واړه رسول الله مبارک دا چل موږ ته نه دی ښولی بازار کې روان دی غله پرته ده بره اوچه ده لاس یې ورکړه لاندې لامدو بره اوچه ما هذا بھائی دا څه دي لاندې خو مې لون شو لون شي درونی که نه دا څه دي وی صاحب باران پې شوی باران په سر کېږي چې په ځمک لاندې کېږي باران والا خلکو ته ولې نه ښایي چې دا به لامده دي لامدو ښایي به د هغه خو خلک لامدالي او که نه دي خیانت ټګي یو شی نه دی یو خفه کېږه ما روانم لنډي کوتل ته زما د نظر خوار څه تېرېږي ما ته خو مسالې جوړې شي بیا ویم که نه د کویلې ټرکونه ولاړ وو سیب او بمبې یې ورته نیولې وې اوبه یې پې اوبه اچولې هلکه دا اوبه مې دا به پې اور لګېدلي په دې ټرک اوبه به پې اچوي هلک نه مې تپوس وکړه دا څه کوي وي نه دا دلته کې دا شی لګېدلی دی او چې ټرک د کویلې دي پې د باسه اوبه اچوي مې دا پې ولې اچوي یاره وایي مونږ ته هم پته نه لګي مې د دې پته به زه لګوم چې پته مې ولګوله وي دا وزن زیاتولو دپاره سینجي له ورشه سینجي له ورشه په لینډ کې به ورته ولاړې او چې کله د نمبر راشي نو دې به درته 600 سینجي 200 به راته اچوي نو رو به روانې رو پریشر کم دی اوس به وي تیز شي هلکه پریشر کم دی ماله ولې اکسیجن ټوله چې هوا خو ما سره خپله شته که نه زه خو ګیس غواړم نو چې 400 ته ورسېږي نو دی اوس ګیر واغېسته لږ اوچت شي نو چې هغې نه زیات شي 500 نو بیا بل ګیر والي نو هغه د 50 روپو راته سوچه واچوي باقي ټوله ته ټګي واچوي زه حیران په دې یو ته مې ویل ورې دا تا ته پته نه چې ټګي ده وایي شیخ صاحب ښه راته پته ده نو مې ولې کوي مالک وي نو مې آخر مالک نه خرابوي دا به د قیامت ورځ نه راځي الله ته به نه ودرېږي ګټه مالک یې وړه آخر تا خراب وي څوک هم مې مه کوه دا مزدوري بل دی کوه دیالي کوه حلال کار کوه حرام ولې کوي دا ټول خیانت دی خیانت یوازې دې ته نه وایي چې ما پیسې تا سره کېښودې او تا رانه ووالې نه هم دی هم دی دا خیانت شو 1 نمبر په دی 2 نمبر مال ورکول او چین والا ته دا خبره کول چې ماله ارزان نه ارزان شی جوړ کړو ټاپه پې ولګوه د میډ ان انګلینډ میډ ان جاپان همرا پورې ټوکې کوي هغې وی د چین تاجر وی د پاکستان مسلمان راشي وی را باندې خراب نه خراب شی جوړ کی ارزان نه ارزان او وی ټاپه پې ولګوه چې دا جاپان کې جوړ دی میډ ان جاپان ټاپه ولګوه چې میډ ان جرمني کې جوړ دی دا ټاپه ولګوه مونږ خو چې څه وایي هغسې ورسره کوو د ډوډۍ وخت چې لکه راځه مونږ سره روټۍ خورو ستا روټۍ ارامه ده دا نه خورم د 50 روپو روټۍ ارامه ده نه خورم او دا د 2 کروڑ شی چې دا باندې آرام جوړ کنو دا جایز دی د خلکو د خندا شروع دوکې ټګي وخت کې خیانت ډاکټر صاحب له چې ورشي مور مې نه جوړه د غوا غریب خرڅه کړې د غوا یې خرڅه کړه پیسې کم دي غریبانان دي
باندې سیان دي زمیدار دي مور نا جوړه ده ډاکټر صاحب دا مون مې راوسته مور ته رستو ګوري او دې ته جیب ته مخکې ګوري اولی کې ورته ایکس رے نو الټراساونډ نو ټیسټونه نو پلان کې نو چې هغه لاړ شي واپس راځي د غوا پیسې په هغې لاړ الټراساونډ باندې ضرورت نشته ظالمه ولې لیکې ایکس رے ضرورت نشته ولې لیکې د ټیسټ ضرورت نشته ولې لیکې او که ضرورت یې ولیکه بیماری بغیر د هغې نه معلومیږي نو بیا ولیکه او چې بیا دارو لیکي دارو درته کوم لیکي د ښه کمپنۍ دارو دا به تا ته په 1500 میلاویږي ظالم چې درته ولیکي په 3 دربې بازار کې کمپنۍ والا هغه له موټر دی کمپنۍ والا هغه له ګاډۍ دی کمپنۍ والا هغه له کوره دی کمپنۍ والا هغه بوځي مري ته په پټاباد کې په هوټلو کې ډوډۍ خوري چکرې پې لګي ډاکټر صاحب ما خو حلاله وګټله ما خپل پیس واخیست او دارو مې ولیکل ظالمه چې د 500 روپو په دارو جوړې 2000 ولې لیکې خپله لور نه لرې خپله خور نه لرې نن ستا قلم دی ستا د پاسه د رب قلم هم شته ته خو نن لګې لاس کې دې زور دی پوهه خدای درکړې ده او قلم چلی نن ستا قلم کې بالکل طاقت شته زه دا منم خو ستا د دې قلم نه علاوه ستا ښي طرف ته فرشتې ناستې د هغوی سره هم قلم دی ګس طرف ته ناستې د هغوی سره هم قلم دی هغه هم لیکي ستا دا به ختم شي نه ختمېږي ووجدوا ما عملوا حاضره قیامت پر ورځ به حاضر پرتی حلال کار کوه خیانت مه کوه روزي چې کومه مقرر ده به خدای درکوي مور ګیړه کې انسان پروت دی لا دنیا ته تشریف نه دی راوړی او فرشته الله نه تپوس کی الله مر رزق رزق څومره دی څو لیکم مل اجل کله به مري لا راغلی دی دنیا ته سترګې دنیا کې نه دی غړولې د دنیا باد پې نه دی لګېدلی روزي ولا خدای مخکې لیکلې ده نو کمبخته ده خدای په دې لیکلو ایمان ولره که نه ولې ټګي کې